زما معزز مسلمانانو دا اعتکاف یو عجیبه عبادت دی د الله جل جلاله دا ډیر عاشقانه عبادت دی ډیر مهم عبادت زموږ خو عجیبه معاشره ده اعتکاف پر عبادت نه بول په کلی کې چې کوم سپینږیری د ټولو وزګار وي فارغ وي هغه موږ اعتکاف ته اچو خدای خبره غریب د خپل بدن د سوکالۍ د وجې څخه د خپل بدن د ضعف د وجې څخه په صحیح معنا د اعتکاف ادا کی کړه او که چیرته داسې وي په کلی کې یو کس اعتکاف ته لیدلی وي او هغه سم ادا نسی دا د ټول کلیوالو غاړې ورباندې بندي د ټول کلیوالو پر ذمه باندې دا شی پات او موږ تاسو عبادت نه بول یو عبادت منځ دی زکات دی حج دی دا کوو نور پر عبادت باندې نه بول محترم دا یو ډیر عاشقانه عبادت دی دا د الله جل جلاله په عبادتو کې یو خاص ډول عبادت دی زه اکثر وایم د الله جل جلاله عبادت څومره کم دي په هغه کې بعض عبادتونه داسې الله جل جلاله انتخاب کړي دي منتخب کړي دي چې هغه خاص عاشقانه عبادت دی تاسو ګورئ اعتکاف کې مسلمان څه کوي مسلمان په اعتکاف کې د ټول دنیا نه خپل اړیکې ټول وش کوي د هر چار سره تعلق پرېږدي یوازې د الله جل جلاله کور ته راسي او د الله جل جلاله سره خپل تعلق جوړ او خپل زړه د الله سره وصل نو دا د الله جل جلاله سره څومره د مینې اظهار دی څومره د محبت اظهار دی د الله تبارک وتعالی سره محترمو د اعتکاف فضیلت په حدیث کې بیخي زیات راغلی دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای من اعتكف يوما ابتغاء لوجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين سبحان الله کوم مسلمان ورور چې اعتکاف وباسي کوم مسلمان ورور چې اعتکاف ته وولېږي پر یو ورځ باندې کدی د الله جل جلاله د رضا د پاره د الله جل جلاله د راضي کېدو د پاره د اعتکاف وباسي د دغه کس د پاره الله تبارک وتعالی دومره د ور او د ترمنځ فاصله راولي دومره واټن راولي چې 3 خندق کړه او یو خندق فاصله څومره د محترم یو خندق فاصله لکه د اسمان او د ځمکې د منځ څومره فاصله ده دومره 3 واره د دوه ترمنځ د دوه د ور ترمنځ واټن راځي څومره عظیم فضیلت دی لیکن موږ تاسو پر عبادت باندې نه بول هر ځوان چې وګوري هغه دې تیاریږي او دا عبادت ته هیڅوک نه تیاریږي مانه تو چې دا د علماو د پاره خاص شوی دا د معززو د پاره خاص شوی دا د هغه کسان د پاره خاص شوی وي چې هغه په معاشره کې په بزرګ باندې مشهور وي نور وای دا زموږ کار نه دی دا خو د ملایانو کار دی العیاذ بالله څومره د الله سره زموږ تعلق ختم شوی دی څومره موږ د الله سره لري هغه شی چې برای راست موږ الله تبارک وتعالی ته نږدې کوي هغه شی چې الله جل جلاله ته موږ در ټولو ژر نږدې کوي هغه شی موږ پر عبادت باندې نه بولو محترم دا زموږ ډېره جفا ده د حضرت علی رضی الله عنه سره روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اعتكف 10 في رمضان كان له لحجتين وعمرتين ده حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل کوم چا چې د الله تبارک وتعالی د رضا او د هغه د خوشنودي د پاره اخیرانه درجه رس ورځ اعتکاف ویستی مسجد ته ولاړی خاص مقصد د الله رضا د دې کس د پاره الله جل جلاله 2 اجر ورکړي یو خو الله تبارک وتعالی د 2 حجو ثوابونه ورکړي من رمضان كحجين وعمرتين مجمع الزوائد دا روایت کړی دي او طبرانی هم دا روایت کړی دي چې د دې لپاره د 2 حجو د 2 عمرو ثواب الله جل جلاله ورکړي تاسو ګورئ خلک د دې ځای نه زی د عمرو ټیکټونه کاټي پیسې لګي ځان ستړي کوي الته ستړي کیږي لیکن دغه د 2 عمرو ثواب الله او د 2 حجو ثواب الله تبارک وتعالی یوازې په یو اعتکاف کوي او د مصنف ابن ابي شيبه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان للمساجد من عباد الله اوتادا سبحان الله دا الله جل جلاله د مساجد د پاره د الله په بندگانو کې بعض داسې بندگان وي چې د دې مساجد د پاره میخونه جلساؤهم الملائکه د دې ناس تفاسته یا د دې ملګری ملائکه وي د دې سره سبحان الله فإن فقدوهم سألوا عنهم
که چیرې دوی د مسجد نه ووځي د مسجد نه غایب سي ملائکه د دوی تلاش کوي په دوی پسې ګرځي فإن كانوا مرضى عادوهم که چیرې دوی مریضان وي دا ملائکې فرشتې پر هغوی پوښتنه کوي وإن كانوا حاجة اعانوهم که چیرې دوی په یو مشکل په یو مصیبت کې دغه فرشتې د هغوی اعانت کوي د هغوی مدد کوي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سره روایت دی د اعتکاف په فضیلت په باره کې چې نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل قال المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له الحسنات كعامل الحسنات كلها ورواه ابن ماجه د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم کس اعتکاف ته ځان واچي د کس د ګناو څخه د حفاظت ځای پیدا کړي او د ده دپاره داسې نیکیانې لیکل کېږي لکه دی چې خپله ورته ناست په خپل لاس لیکي نو څومره نیکۍ به دې ولیکي دا اعتکاف ډېر عظیم عبادت دی د دې څه زموږ ځوانان وي او زموږ د معاشرې هغه ځوانه طبقه چې هغه عبادت د سپین ږیرو د څو کلو د عبادت څخه افضل دی لیکن هغوی د غفلت نه کار اخلي د شمایل کبرا یو روایت دی نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل چا چې د ماښام څخه بیا د ماخستنه پورې په مسجد کې اعتکاف وکړي او صرف لمونځ کوي بل عبادت نه کوي نه چا سره خبرې کوي الله جل جلاله به دته په جنت کې یو محل ورته تیار کړي ډېر زبردست بیا محل به نو هغه کس چې هغه لس ورځې د الله جل جلاله دپاره مساجد کې ځان انتخابوي د دې کس به څومره اجر وي او کنز العمال یو روایت دی نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د الله جل جلاله پر ذات باندې ایمان په حالت کې او د الله جل جلاله پر ذات باندې د یقین په حالت کې د اعتکاف وکړي د دې کس دپاره به الله جل جلاله دغه اجر لیکي چې الله تبارک وتعالی به د ټول ګناهونو معاف کړي ګناه صغیره او که چیرې توبه له زړه له کومې وایسته صغیره ګناهونه هم الله ورمعاف کړي څومره زیات فضیلت دی د اعتکاف ته او حضرت عطا خراساني لیکي چې د اعتکاف مطلب څه دی اعتکاف حکمت څه دی د اعتکاف مطلب دا دی چې دا معتکف دا وایي چې ستا کور ته رالم ستا په دربار کې ستا د کور په دروازه کې ستا په چارچوب کې ستا د کور په چارچوب کې مې بسره وغورځول نظم در هغه ساعته چې تا بخښلی نه دا متکف داسې وي او روایت کې خو نو دا هم راځي ان الله یستحیي ان یبسط الله عبده یدیه یسأله بهما الله جل جلاله حیا کوي د هغه بنده چې دواړه لاسونه یې الله ته خواره کړي وي د الله جل جلاله څخه مغفرت غواړي فیردهما خائبین او الله جل جلاله یې د هغه سې عبس ورد کړي الله تبارک وتعالی د دې څخه حیا کوي نو هغه معتکف چې ټول کور پرېښوي د دنیا تعلقات یې پرېښول خپلې بیبي یې پرېښول ورونه قریبان دوستان تعلق رشته ټوله پرېښول د الله دربار ته ولاړې او الله جل جلاله ته لاسونه پورته کړي الله به د ده سوال ردی الله به د ده مغفرت نه کوي سبحان الله نو محترم اعتکاف وخت را نږدې دی هر ځوان د ځان سره دا یقین وکړي او دا باور سي چې موږ به اعتکاف دا اراده وکړي په ښه اراده وکړي اعتکاف حکمت څه دی انسان سره د دنیا محبت لري کوي د اعتکاف فایده هم دغه ده چې د الله او د بنده ترمنځ تعلق پیدا کیږي د ګناهونو څخه د شور و شغب څخه د دنیا د تعلقات څخه سړی یو طرف ته کیږي او د الله جل جلاله سره خاص کی بحر رائق کی صاحب د بحر رائق د اعتکاف په باره کې لیکي چې د اعتکاف محاسن دا دی د اعتکاف فایده دا ده چې انسان خپل زړه د دنیا څخه فارغ کړي او د خپل مولای کریم و طرف ته ځان متوجه کړي او د هغه په یاد کې ټول وخت تیری او دا په مسجد کې د یو قلعه په شان باندې د محبوس وي په مسجد کې ځان محبوس کړي چې د شیطان د نفس د حملو څخه ځان وساتي او د الله جل جلاله ته دربار کې ځان اچي محتاج وي د الله څخه غواړي نو الله جل جلاله به د ټول ګناهونه معافوي ما مخکې ټول کال د ګناهونه وکړل ټول کال د الله په معصیت تیر کړي ټول کال په لمانځه کې کوتاهیانې وکړل ټول کال په معاملاتو کې په کاروبار کې کوتاهي وکړل راسه اوس وخت دی د معافده وخت سیزن دی دنیا پرېږده تعلقات پرېږده الله ته راسه ځوانانو د مغفرت شیبې هم روانې دي په دا وخت کې د الله څخه مغفرت وغواړئ
دا الله جل جلاله ته متوجه سي دا هغه شرا ځان ملاندې کوي کوم چې جبرائیل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم امین مرمانی وای هغه کس د پاره د هلاکت پی هغه د بدبختی د هغه پزه د په خاور باندې ککړی کوم کس کوم بدبخته چې د روژې میاشت در باندې رااله ټوله میاشت اوته لیکن الله د مغفرت نه وکړي دی الله ته متوجه نسو د ګناهونه نه پرېښول د سرکشۍ نه پرېښولې د شیطان لاره نه پرېښول د نفس نقش قدم نه پرېښوي څومره ځوانان ستا اوسو روژه ده بیا هم د نفس پر نقش قدم باندې روان بیا هم د شیطان نقش قدم باندې روان باوجود چې شیطانان الله قید کړي نو محترمو اعتکاف ډیر عظیم عبادت دی د عبادت کې ټول مسلمانان که نور نه خاص پر کور خود یو زمان دا اراده وکړي چې زه به اعتکاف کوم د ټول علاقې او د ټول کورنۍ الله جل جلاله کفایت په دغه یو کس باندې کوي نو محترمو دا ډیر عظیم عبادت دی خپل قربانو ته دعا وکړي خپل انډوالانو ته دعا وکړي او دا د روژې د شلم د مازدیګر څخه شروع کېږي د دې لپاره شرط دا دی مساجد به هغه مسجدونه چې 5 وخت لمونځ به کوي دی به عاقل وي بالغ وي صفا وي جنوب بني په ښه ښایسته جامه کې به دا اعتکاف شروع کړي او نور چې په کم شان به اعتکاف فاسدېږي په کم شان باندې نه فاسدېږي انشاءالله هغه به بیا په بله خپرونه کې کوو نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د دې عظیم عبادت کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالی دې د دې قدر را نصیب کړي خدای جل جلاله دې زموږ زړونو کې اهمیت واچي الله دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین